بالاخره هندوستان کې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت نوي ډیپلوماټانو ته سپارلی دی. راځئ چې په دې ویډیو کې واورو چې دغه سفارت څه ډول سپارل شوی ده. همدا ډول په هندوستان کې د افغانستان ښوونځی چې د افغان سید جمال الدین د علي لیسې په نوم یادیږي، دغه لیسه ولې بنده شوې وه؟ همدا ډول به د دغه سفارت د کارکوونکو ډیپلوماټانو د فساد په اړه چې ډیر پراخه فساد او همدا ډول د سفارت د ځمکې د خرڅولو په اړه درته معلومات ولرو. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. بالاخره د هندوستان حکومت هم په هندوستان کې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت ډیپلوماټانو ته وسپاره. په خارجه وزارت کې سرچینې همدا ډول د ایران د تصنیم خبري اژانس د راپور له مخې په هندوستان کې د افغانستان سفارت د افغانستان اسلامي امارت نوي ډیپلوماټانو ته سپارل شوی ده. په اسیا کې یوازینی هیواد تاجکستان ده چې د افغانستان نوي حکومت ډیپلوماټان یې تر اوسه لا نه دي منلي. هند هم له دغه هیوادونو څخه و، خو دا د نن هند هم خپل سفارت نوي ډیپلوماټانو ته وسپاره. په دې اړه لا هم پوره جزئیات نه دي ورکول شوي چې څه ډول هندوستان دغه سفارت نوي ډیپلوماټانو ته وسپاره. وروسته له هغه چې په هند کې د افغان سفیر فرید مامنځی لندن ته ولاړ، د دې سفارت سرپرست قادر شاه یې وټاکلو او نوي ډیلي هم دغه کس منلی و. قادر شاه د اشرف غني په حکومت کې د ملي امنیت شورا د دفتر کارکوونکی و او بیا نوي ډیلي کې د سفارت محلي کارمند په توګه یې دنده ترسره کوله. خو دا چې هندوستان ولې دغه سفارت د نوي حکومت ډیپلوماټانو ته وسپاره ښایي یو متفاوته قصه ولري. همدا اوس هم د تیر حکومت په دغه ډیپلوماټانو باندې د هند په یو محکمه کې د فساد دوسیه چلیږي. ښایي د هند حکومت نور دغه فساد ته زړه تنګ شوی وي او نوي ډیپلوماټانو ته یې سفارت سپارلی وي. هند کې د میشتو افغان کډوالو استازي د یو ورځپاڼې له لارې په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامنځی، د دې سفارت مالی او اداري مسؤل ضیاء الله هاشمي او د سیاسي برخې مسؤل ابراهیم شکیب ایازي په مالی او اداري فساد او اختلاس تورن کړي دي. په دغه ورځپاڼه کې چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل شوې ده، دا راستور پورې شوی چې په هند کې فرید مامنځي، ضیاء الله هاشمي او ابراهیم شکیب ایازي لخوا په غیر قانوني ډول او د ډیپلوماټیکو ارزښتونو خلاف د سفارت 2 تعمیرونه چې 6 اپارتمانونه کېږي او د چمن په نوم په یو نیمجریبه ځمکه آزاده ساحه راځي، یو هندي شرکت ته د هر ډول قانوني پروسې د مرکز له اجازې او سپارښتنې پرته په اجاره ورکړې ده. په هند کې د میشتو افغان کډوالو استازو په دې عرضپاڼه کې همدارنګه راغلي دي چې دې قرارداد خواشه 10 میاشتې دوام وکړ، خو وروسته په هند کې د میشتو افغانانو د فشار سره مخ شول او له هندي شرکت سره یې بالاخره قضیه رامنځته کړه. د عرضپاڼې له مخې تر دا مهال هندي شرکت پر فرید مامنځي او ضیاء الله هاشمي باندې د هند په محاکمو کې د 2.5 کروړه هندي کلدارو د جال او فساد دعوه کړې ده او د هندي شرکت پلان دا دی چې وروسته د څو کلونو له تېرېدو څخه د هند د محکمو د پریکړې پر اساس شاوخوا نیم جریب چمن چې میلیونونه ډالر ارزښت لري په خپل نوم کړي. په دې تړاو تر اوسه لا فرید مامنځي او دغه سفارت نورو کارکوونکو څه نه دي ویلي، خو ښایي همدغه لامل وي چې د تیر حکومت دغه ډیپلوماټان له دغه سفارت څخه شړل شوي وي او نوي ډیپلوماټانو ته سپارل شوي وي. تیر حکومت کې د فساد او اختلاس تر دې حده رسېدلی و چې افغانستان په هغه وخت کې د هغو هیوادونو په سر کې قرار لرل چې هلته فساد او اختلاس موجود و. دا په داسې حال کې ده چې د اسیا په کچه ټول سفارتونه د افغانستان اسلامي امارت ته سپارل شوي دي. یوازینی پاتې هیواد تاجکستان ده چې لا یې هم خپل سفارت نوي ډیپلوماټانو ته نه ده سپارلی. په هند کې د پخواني حکومت د دغه ډیپلوماټانو د فساد کیسه یوازینۍ کیسه نه ده. له دې څخه وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت د یو دیوال په جوړولو کې ان تر میلیونونو ډالرو اختلاس شوی و. تېره ورځ د قطر مهمو چارواکو کندهار ته سفر کړی و. ځینې ناتایج شوي سرچینې دا هم وایي چې کېدای شي په اروپا کې د افغانستان ټول سفارتونه قطر ته انتقال شي. تر هغه چې اسلامي امارت په رسمیت پیژندل کېږي، په اروپا کې به د افغانستان اوسنۍ ټولې نمایندګۍ بندې وي او دغه نمایندګۍ به په قطر کې فعالیږي. په هندوستان کې د تیر حکومت د دغه ډیپلوماټانو د فساد په اړه هغه لیک چې د افغان مهاجرینو استازو له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته لیږلی ده په لاندې ډول ده.
په دغه لیک کې د تیرو چارواکو څخه شکایت شوی چې د افغانانو ستونزې نه اوري او همدا ډول په هند کې د افغانستان سفارت ملکیت افغانانو ملي شتمني ده د منځه تللو له خطر سره مخامخ ده. په دغه لیک کې راغلي په هند کې د میشتو افغان مهاجرینو د استازي لخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت محترم وزارت ته موضوع په هند کې د افغانستان لوی سفارت په داخل کې د اداري فساد، اختلاس او له دې ادرس څخه د افغانستان حیثیت او وقار ته د زیان رسیدو په اړه معلومات او د څېړنې په موخه ارسپاڼه. په هند کې د افغانستان لوی سفارت له کلونو راهیسې د هند په دولتي او غیر دولتي بنسټونو او د هند د ولس په منځ کې یو له با اعتبار ترینو او د احترام وړ ادرسونو څخه دی. د افغانستان سفارت د هر سیاسي نظام او هر حکومت پر مهال خپل ډیپلوماټیک، سیاسي، فرهنګي او ولسي جایګاه ساتلې او د افغانستان له خلکو له دیني، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي او اقتصادي ارزښتونو څخه په خورا ښه شکل استازیتوب کړی ده. د افغانستان سفارت د هند په یو با ارزښته ډیپلوماټیکه ساحه کې پروت ده چې شاوخوا 14 جریبه قیمتي او با ارزښته ځمکه لري. د کار او اوسېدو لپاره یې په لوړ معیار جوړې شوې ودانۍ لري چې د افغانستان د برم او تاریخ استازیتوب کوي. له بده مرغه باید ووایي چې د 2021 کال د مۍ میاشتې راهیسې چې فرید مامنځی په هند کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکلی، د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي او دوستانه اړیکې تر ټولو بد حالات ته رسیدلي او خورا سخته بې باوري رامنځته شوې. ویزې بندې دي، سوداګر، مریضان او محصلین تګ راتګ نشي کولی. حتی د کورنۍ غړي له تېرو شاوخوا 21 میاشتو راهیسې سره جلا دي. له دې امله نه یوازې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ تاریخي تګ راتګ نشي کولی، همدا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه نیت هم زیانمن شوی ده، بلکې عملاً په هند کې د افغان کډوالو او نورو افغانانو ستونزې د خپل تاریخ تر ټولې لوړې سطحې ته رسېدلې دي. له هغې مودې راهیسې چې فرید مامنځی په هند کې د سفیر په توګه ټاکل شوی، ورځ تر بلې له هند سره زموږ پر تاریخي اړیکو د شک او بې باورۍ څادر خورېږي چې موږ یې عواقب خورا بد ګورو. په هند کې میشت افغان کډوال چې تل یې د افغانستان د خلکو د دیني، فرهنګي او ملي ارزښتونو څخه په ډېر ویاړ سره استازیتوب کړی ده. د دې رسمي معلوماتي لیک او ارسپاڼې له لارې غواړو هغه مهم موارد په افغانستان کې د بهرنیو چارو له محترم وزارت سره شریک کړو چې له امله یې هند کې د افغانستان لوی سفارت حیثیت او جایګاه له منځه تللي او هیله لري په دې حساس تاریخي پړاو کې ژر تر ژره د دوه اړخیزو اړیکو د ایجاد له مخې شته ستونزو ته رسیدګي وشي او د سفارت هغه چارواکي چې فساد، اختلاس او استفاده کې لاس لري تر جدي څېړنو او پلټنو لاندې ونیول شي. دلته هغه مهم موارد په لنډه توګه یادوو کوم چې د خاصې پاملرنې وړ دي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامنځی د مالی او اداري مسؤل ضیاء الله هاشمي او ابراهیم شکیب ایازي لخوا په غیر قانوني او ټولو ملي او ډیپلوماټیکو ارزښتونو خلاف د سفارت 2 تعمیرونه چې 6 اپارتمانونه کې یو آزاده ساحه د چمن په نوم چې حدود یې نیم جریب ځمکه راځي په یو هندي شرکت پرته له هر ډول قانوني پروسې د مرکز له اجازې او هدایت پرته په اجاره ورکړې ده. د قرارداد شاوخوا 10 میاشتې دوام وکړ. وروسته په هند کې د میشتو افغانانو د فشار سره مخ شول او له هندي شرکت سره یې بالاخره قضیه رامنځته شوه. دا مهال هندي شرکت پر سفیر فرید او مالی او اداري چارو مسؤل ضیاء الله هاشمي باندې د هند په محاکمو کې د 2.5 کروړه هندي کلدارو د جال او فساد دعوه کړې ده. د هندي شرکت پلان دا دی چې وروسته له څو کلونو تېرېدو څخه د هند د محاکمو د پریکړې پر اساس شاوخوا نیم جریب چمن چې میلیونونه ډالر ارزښت لري په خپل نوم کړي. په دې سربیره د افغانستان ډیپلوماټیک جایدادونه خپل ډیپلوماټیک حیثیت له لاسه ورکړي. د افغانستان تاریخي او ملي سرمایه به د څو تنو مفسد او خاینو مسؤلینو د جفا او خیانت په وجه ضایع شي او خدای مکړه د هندي سوداګرو د شومو پلانونو ښکار شي. د هند حکومت هره میاشت په هند کې د میشتو کډوالو ښوونځي سره چې د سید جمال الدین افغان لیسې په نوم یادېږي شاوخوا 10 لکه افغانۍ مرسته کوي. دا مرسته په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته هم د هندوستان له خپل همیشني اخلاص له مخې پیل کړه. په دې مرسته کې د تعمیر کرایه، د ښوونکو معاشونه، د ښوونځي ورځني لګښتونه، برق بیل او نور اړوند لګښتونه شامل وو.
دغه مرستې به په مستقیم ډول سفیر فرید مامنځوي ته ورکول کېدلې. موږ په وار هڅه وکړه چې د سفارت له مسؤلینو سره د مرسته شویو پیسو او د هغې د لګښتونو په هکله حسابي وغواړو. خو دوی نه یوازې دا چې حسابي ته حاضر نه شو، بلکې د مهاجرینو ډېر محترم استازي او یو تعداد ښوونکي یې توهین او بې قدره کړل او له سفارت څخه یې رخصت کړل. کله چې د دوی له فساد څخه هندي مسؤلین خبر شول، نو خپله مرسته یې وځنډوله او په مقابل کې د سفارت مسؤلینو په ځانګړي ډول فرید مامنځوي او ضیاء الله هاشمي خپلسري پریکړه وکړه چې باید مکتب ژر تر ژره وتړل شي. خو د مکتب د ښوونکو مهاجرینو د مشرانو سپین ږیرو له سخت غبرګون سره مخ شول او دوی ته د مکتب په چارو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړل شوه. کله چې دوی پوه شول چې د مهاجرینو له سخت غبرګون سره مخ شول، نو خپله پریکړه یې بدله کړه او تکتیکي چلند یې پیل کړ. ژر یې ښوونکي سفارت ته وغوښتل او دوی ته یې د دروغو وعدې ورکړې او په سبا یې سفیر څو تنه ډیپلوماتان له ځان سره مکتب ته بوتلل تر څو په وړاندې یې د لاریونونو او مزاحمتونو مخه ونیول شي. خو دا یو فریب ده. موږ غواړو تر ټولو اول د یو کال ټوله حسابي د کډوالو مشرانو ښوونکو ته ورکړل شي. تیر کال دوست هیواد هندوستان له افغانستان سره د 40,000 ټنو غنمو مرسته وکړه، خو دا د غنمو انتقال پروسه په ډیر مهارت او په پټه سره پرته له هر ډول داوطلبۍ له افغان شرکت سره په شریکه قرارداد کړل شوه. د غنمو د انتقال بهیر چې باید په یو میاشت کې ترسره شوی وای، پوره 4 میاشتې وخت یې واخیست او هندي چارواکي یې سخت مایوسه او ناامیده کړل. ځینو سرچینو وویل چې د انتقالاتو پیسې د سفارت اکاونټونو ته تللي او بیا ویستل کېدې. او کله چې د 2023 کال د اپریل په میاشت کې هند د خوړو نړیوال سازمان له لارې د افغانستان له بیچاره ولس سره د غنمو مرستې تړون کېده، سفیر دې مراسمو ته حتی دعوت کړل شوی هم نه و. سفیر فرید مامنځوي په هند کې یو تن مشهور کمیشنکار چې قیس موافق نومیږي له ځان سره لري. دا کس په هند او افغانستان کې سخت بدنام او ډېر بد شهرت لري. په دې کس تر دې مهاله له لسګونو کسانو څخه په دې نوم چې د سفیر په واسطه ورته د هند ویزې اخلي لسګونه زره ډالر اخیستي. دا مهال قیس موافق او سفیر یو تن سکرتر چې ادریس باندې شهرت لري د خلکو نمبرونه بلاک کړي. دوی د یوې ویزې په بدل کې له 15,000 ډالرو څخه تر 1300 پورې ډالر اخیستي دي. د دې ترڅنګ قیس موافق، ادریس مامنځوي او ضیاء الله هاشمي قیس موافق او همدا ډول ادریس مامنځوي او ضیاء الله هاشمي په هند کې له میشت افغانانو او یو تعداد نور افغانانو څخه چې له هند څخه بهر دي په دې معنا چې دوی ته د افغانستان پاسپورټونه چاپ کوي لسګونه زره ډالر جمع کړي. دې کسانو ممکن دقیق شمیر د 80 څخه نیولې تر 100 کسانو په شاوخوا کې وي. همدا اوس د زاړې دهلي په خالي باولي په نوم کوڅه کې چې زیات شمیر افغان صرافان پکې کاروبار کوي، د افغانستان ویزې پلورل کېږي. د یوې ویزې آخري قیمت 38,000 هندي کلدارې ټاکل شوی ده او پورته چې هر څومره جوړامت ترسره شو. دا ویزې اکثریت په هغه بیچاره افغانانو باندې پلورل کېږي چې په کلکتا او آسام کې میشت دي او هندي پاسپورټونه یې اخیستي دي. دا معلومات له مخې شاید په تیر څو میاشتو کې تر 100 زیاتې ویزې صادرې شوي دي. د سفارت له داخل څخه زموږ معلومات دا دي چې دوست هیواد هندوستان هره میاشت سفیر فرید مامنځوي او یا هم د مالی اداري چارو مسؤل ضیاء الله هاشمي په لاس د سفارت د ټولو لګښتونو پیسې ورکوي. په دې کې د ډیپلوماتانو معاشونه، ټول ورځني لګښتونه، د محلي کارمندانو معاشونه، برق بیل، د اوبو بیل، د موټرو د تیلو مصرف او نور شامل دي. سره له دې چې دقیق ارقام حتی د سفارت ډیپلوماتانو ته هم نه دی معلوم، خو په اوسط ډول هره میاشت د 80 څخه تر 80,000 ډالر سفارت ته ورکول کېږي. شاید له دې څخه هم زیات وي، خو له دې پیسو څخه یوازې د سفارت ډیپلوماتانو ته تر نیمایي کم معاشونه ورکول کېږي او باقي 80% یې د صرافانو له لارې لندن ته انتقالیږي.